خود دی ګوره کېږي په قرباني ها بس چې خبره ورسره وکړو که نه راپای سوه راپای سوه څه دي هلکه ته ته جوړې زما پته نشته ورته ووایه سرګرم قصابان یو باچا صاحب والاله خو باسم کو خدا را ده وجه کم سارونه شوروا دا خو د لالي نه روړ ده او د خرڅ دي داسې کار وکړه ځان سره ښه سنبال کا هلکه صادر پې واچوه لولو شه بچې ښه خو که چا د قصاب تپوس کو چکمان قصاب نوم وتاله لاس خیره په څو ده دا پوره په لاک ده باچا ډېره ګرانه ده لاله په شرط ده په غاښ دوه ده ګزاره پکې وکړو نو که اخلي پوره په لاک پې در کوم دله ځکه چې په 95 مې نه ده ورکړې غاښونه باندې برابر په غاښو یې ذمهوار یم غاښ به درته زه وښیم غاښ د ده دوه نشته دا زمونږ د کلي یوسف خان ماما دې پېژنم غاښ د ده هلکه ته ډېر دوکهباز یې څنګه خو له ونیسه ولې قسم دی دکې خپل سر دی په لاک مې اخیستې او په لاک یې خرڅوم کو دی د لږي سر خبره نه کوي د غاښ خبره کوي مسلمان د دې خو دوه غاښ نشته که نه یې منې راځه هلته کې هلکه په څه دې مات شوي هلکه ته خو ډېر تندکې ووالې په ډاکټر نه راکوزوله تندکې وو د دم دوه غاښه مات شو د غوام او په ډاکټر یې ولې بیخي که نه یې منې راشه وینه دا خو بیا ډېر هغه شی ده دا وینې دا دوی ولې ایښي دي نه خو ته داسې کار ډېر خوښه ته زموږ منځ له مه راځه څنګه مادله مه راځه خیر دی که څاروی تلې که نه غاښ یې نشته بیا به درله زه قرباني کړم ښه نه نه بیا خو نه علم بیا خو زما بل ځای کې راځه بل ځای کې بیا خو زما نه لګي مانه دا خو که زه نه وم راغلی ته خو یې والی وې ته خو یې دوکه کړی وې داسې کار دی دا ډېر دوکهمار خلک دی دا سوب خان خو زه پېژنم دا زمونږ د کلي دی زما د مخې دوه غاښونه دی نه چې کوم دی په جنګ کې اړتېدلي دي یو په ډاکټر باندې نوي نوي غاښونه دي پوه شولې بیا یې چاته پته نه لګي دا ډېر دوکهمار خلک دی دې خلکو نه ځان وساته ته ښه دروند څاروی وګوره پوه شولې وایله زه له خپل نمبر در کومه نمبر زه بسې چې چاته دې زما تپوس وکړو چکمان قصاب چې کوم دی ما 100,000 پېژني څاروی به دله ګوره زه لالم دی دې اتي ولې نه او اګیر به لکه چلی دله رړتم او لالم به خو ګوره غاښونو طریقه مې ورته وښوده که نه دوکه دې نه کړي ورځه پوه شوم اوس پوه دا د غاښ طریقه ده داسې به غاښ جوړی پوه شولې راځه زه له اوس یو څو څاروي په منډه ګورم له 70 غاښونه له په منډه ګورم او دا دی دې اختر کې ته ماله 50,000 پاک یاله نو لالانو غاښونه مه ګوره په مونږ چل ځکه څه څاروي را باندې حلال کړه که نه هسې ګرځو څاروی در باندې حلال کړمه ته راځه ما پسې راځه دا وایه ده په 60 صابون وم ټوله یې ورته وروله اوس یې ولالالو لکه خپو ته وله لکه ولې دا څه کوې دا داسې کار دی کاکاجي مونږ ویل اډوانس دله دا څناوره لالو که نه مونږ باندې بیا وروسته ډېر راشي خدای شته مونږ بیا نه اوسګاري ولې دا د مړو مال دی چې تاسې حلاله دا خو زما زه مرداني یم دا زما مال دی زه پښتون یم زه پنجابي خو نه یم زه نور مې اوس نه ورېږه فریج کې د اختر پوځي بیا صبر وکړه مړه په مال څه کوي خو د ژوندو مالي که نه مړه خو پراته وي دې خو ما پنډونه روپۍ شمارلي پنجابیانو ته تاسو په رڼا روزغلي راغلي نه بیا به ګورې خفه یي داسې قصاب به ورته میلاو نه شي ګورې ځه کني دا چوکار ته نیسم ځه مسلمانه په تا زه دا پیسې راغونډوم پهلوانه په کلي کې ظالمه ته روز شوې اوس ګوره اوس دې کور والې ته ګوره لالانو ساده کلې لګېدلې ته په ور کې ودرېږي ووته که نه ووته نه ووته ووه وده دې جوړې ښه هلکه ګلیچ استاده لالا مې ډېر په ګرانو باندې رضا کو لالا وایي چې ده لږه بې حرمتي هم کړې ده نه دا د دې نه لږه غلطي وشو دا خو ماشوم دی دا چینجې چې دی دې په دونه شیشه کې بند کړه او دې په ډکې رغړوه چینجې دی دله ما غم کړی دونه ډبې مې ولې پیدا کړی په هغې کې خدای دې ستا بیخونه باسي هلکه مونږ د لالا کوم برېتونه راښکلي چې بې حرمتي مو کړې ده مړه خوله ونیسه ګستاخي مه کوه ګنې نه لرې کوم دا باندې
د خبره واوره خدای دې ستا هلکه غلی شه پهلوانه ګورې زما د ګا کړې که نه ته پهلوان وایه که نه پهلوان پهلوان وایه اوس یې دلې په 5 منټه کې داسې کار دی که نه 6 منټه کا ګاډي پورې راځي هلته بل ځای کې څاروي ولاړ دی دلته خو کور کې نه لالو که نه هلته چې کوم دی څاروي ولاړ دی هلته به ټک ټوک کو ما پسې راځه ګړي چوستا او 2-3 به پکې نور او راځه قدم راواله پهلوانه Nope. دا څاروی یادې که نه دا چې د چا مخناس شوی دی دا مې لا وي ښه راوستو چې هغه ناښه به لا څنګه و او که نه وي په هغه پسې لکۍ نه ونیمه آیه ګړي چوستاد ایو نیکه څنګه چل دی وکړو بالکل قصاب کارم که نخ کارم ډېر د کمال قصاب کاري. بالکل اختر لالا قصاب کارم که نخ کارم بالکل. اختر قصاب کارم که نخ کارم ون ښکاري زما شاګرد انکل مته وایه انکل ډېر خوشحالي دا څاروي دې ډېر دروند اخیستې دي نه پکې لږ کمزورې نه و مکه نیکه واوړه هلکله واوړه یا خو هلکه و پرېږده په مخه ګوزار ایبه خیر دی نیک دی که نه پیسې نه څه ګډې وډې وې نیکه داسې کار وکړه څاروي باندې دا بکر زمان دا بکر زمان ډېر زیات زما خیر ته ځان خوږ نه کړې دا زما ډېر زیات پکار دی ولې ووتو نو مسلمانه ته دلته چېرته یې خوا راکړه بېرته دې خو ماله د کار نه یې خواچه د قصابۍ نوم خرابې په پنځه ووتو جي کار وکړه پهلوانه راځه چې په څاروي باندې ورځو په څاروي ورځو ته واورې د څاروي له ځان رسو او دا شي ډېر غټه بلا ده دا ډېر قابو کول غواړي چې وړوکې اخیستې وې که نه نو زمونږ به د وس نه لاندې وې ورېږه یو منټ صبر وکړه بړې به ولې زه به سملم واچوه ته سملم ورېږه بړې ته ورېږه شي د بیا قابو کېږي واچوه زور ورته وکړه خدای هلکه په مخ هلکه دا ته څه کې ولې زما خپکې پړی اچولی پهلوانه د ټک سړی نه سی پړی واچو خپو ته پړی واچوه که نه مسلمانه بیا ورته واچوه دا واچوه ته داسې کار وکړه پهلوانه ته ورته سمله که نه باچا ګوره ازمرې دې نه که نه چې زه یم 1 2 3 که نه بس هواګیر به یې راته وایي خو څاروی دې ګوره د ازمرې لالا قهر ټوټه راوستې 3 ورېږه واچوه اسه خو په لالا 3 لکه روپۍ نه دي ورکړي بوټه واچوه ډېر د کمال څاروی دې راوستې هلکه ته سپي ډېر تنګ کړی یم یار خدای دې کور وران که کور اچې دې وران شه ځان ریډي که پهلوانه رډي ما 2 1 مسلمانه دا لرک وکړم لکه ونیسه پرېږده ونیسه غرق فکرم که غرقه لکه دا تاسو قصابان یې که تاسو څه شی یار داسې کار وکړه تاسو څه شی کوئ پهلوانه څاروی نه دی صبر وکړه که نه وګۍ مې که نه د قصابۍ نوم مو شرمو ورېږه زه ورته لږ سملم دلته زه ورته لږ سملم راځه لکه دمه ورته کړو پهلوانه زه یم که نه راچې به ورته وڅکو هلی مورې مړ شوم اصل کې مسله ده خبرې مه کوه پړه مې څه چل کېږي
هلکه د سپي ډېر تنګول شروع کېږي شروع کړي ته مې غوا پرېږده په د سپي ورشه نو زه خو دلته مې دلې ولاړو خو تا روانې وروره دا راته ووایي ریشه ووایي را نږدې شه دې خوا ګلیچ استاد خپل منځ کې یو خبره کوو موتا قسم قرآن یقین کوي موشتا یقین دے تو قصاب نہ ہے دو سوئی تو قصاب نہیں قسم قرآن تو ماتا ترکان کارے تو ماتا گلکان کارے داسې کار دی دا ځناور چې د کوم راوستی خدای خبر چې دا ځنګل نه راوستی دا زمري سره خوشتي کړي کسي حساب دی دونه موږ ته یو ځناور هم د اوسه پورې نه دی ایسار شوی باچا صاحب تو کہار سوائے قسم قرآن اے بھائی صاحب تو کساب نہیں تو گرکاری تو ترکانے کچی شاہی نن تاریخ پورې د چرګ هم نه دی حلال کړی خوله ونیسه دا ګپ لګي خوله تو ګپ نه لګوي. اوس یې دله په 15 منټه کې هللم راپاسې راځئ یو کار کوو مړ دا زموږ د وس کار نه دی داسې کار وکړه موږ سره نور څاروي دي که نه موږ باندې ټایم ناوخته شو او د ماسپښین لمونځ به م راباندې ووایي که نه پهلوانه ته راځه بس زه ته ونه دې له بل څوک وګوره ټیک ده لالا ته څه ونه یم مشر لالا ته لالا ته به زه اوس هغه ووایم چې څه واله په دې خو پاڅه څنګه ولې No.